سلامونه دوستانو. افغان لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې په دویمه نړیواله ورځنۍ لوبه کې ستره ماته وخوړل. افغان لوبډلې په دې سره د درې نړیوالو ورځنیو لوبو سیریز هم 2-0 سره وبایلي. افغان لوبډلې چې په لومړۍ لوبه کې د سریلانکا پر وړاندې په شپږمه ویکټه بهترینه لوبه ترسره کړل، ښه مقابله یې وکړل. که څه هم افغان لوبډلې لوبه وبایلل، خو ټولو مینوالو یې ستاینه کول او ټول مینوال خوشحاله وو چې افغان لوبډلې دغسې زبردسته لوبه ترسره کړه. نن چې یو ځل بیا افغان لوبډلې دغسې لوبه ترسره کړل، نو واقعا د ټولو مینوالو زړونه یې ورمات کړل او ټول مینوال یې خوابدي کړل، ځکه چې دغسې لوبه ترسره کول هیڅ د منلو وړ نه ده. دغسې شرموونکی فیلډینګ، دغسې شرموونکی بیټینګ او دغسې شرموونکی بالینګ. په لومړي سر کې چې افغانستان بالینګ ترسره کوي، لوبه مو د هغه ځایه د لاسه ورکړله کله چې افغانستان په بالینګ کې 15 کیچونه میس کړل او ډیر زیات میس فیلډینګ یې هم وکړ. که چیرې هغه کیچونه نیول سوي وای، نو ممکن سریلانکا تر 2.5 پورې منډې جوړې کړې وای. خو دا چې افغان لوبډلې 15 پرله پسې کیچونه میس کړل، نو لوبه مو د لویې سره څخه وبایلل. خو بیا چې کله افغان لوبډلې بیټینګ پیل کړ، 309 منډې هدف و، غټ هدف و، باید ویکټې ساتل سوي وای، ځکه چې دومره غټ هدف په اسانه باندې نه چیز کیږي. رحمان الله ګربز مسلسل ناکامه کیږي، مسلسل په هر سیریز کې دته چانس ورکول کیږي، دی په 1 2 3 منډو باندې اوټیږي. ډیری وخت کیږي رحمان الله ګربز ناکامه روان دی، اخر ستا اشیا او بدې ورځې به کله وي. هر وخت ته پر ناکامه یو وخت ته هم ښه لوبه وکړه، یعنی په 6 لوبو کې تا ته یوه لوبه کوي، نور مسلسل ناکامه کیږي. همداسې بیا چې د رحمان الله ګربز وروسته ابراهیم ځدران او رحمت شاه بهترینه لوبه ترسره کړه، ښه پارټنرشپ یې وکړ، دواړو 50 سیزې وهلې. ابراهیم ځدران خراب شاټ ووهی او رحمت شاه بیا سویپ شاټ ووهی چې په دې سره دواړو ویکټې له لاسه ورکړې او نور نو د افغان لوبډلې د بیټینګ ملا ماته سول. هر لوبغاړي راځي صرف امضا کوي، 1-2 منډې جوړوي، ډایرکټ برته تلواري دی، پویلین ته ځان ستنوي تر څو ستړی نسی او هلته وسا کښیني. نو شرموونکې لوبه یې ترسره کړه. ورپسې د محمد نبي ساخیل همداسې حساب که عظمت عمرزی، ګلبدین نایب، اکرام علیخیل. ګلبدین نایب چې اکرام علیخیل یې رن آوټ کړي، په بالینګ کې هم ډیر زیات کیچونه مس کړه. محمد نبي ساخیل او عظمت عمرزی چې په تیره لوبه کې سلیزې ووهلې، یعنی داسې هیڅ نه ښکارېدل چې دغه دوه لوبغاړو دې په تیره لوبه کې ښه لوبه ترسره کړې وي. نن بیا بل رقم و، دغسې د کلب لیول کرکټ یې ترسره کړ په بالینګ، په بیټینګ او په فیلډینګ په درې سره برخو کې چې هیڅ د منلو وړ نه دي. اخر د افغانستان کرکټ به کله سمیږي؟ یو راشد خان او مجیب رحمان نسته، تاسو مسلسل لوبې بایلئ. پر هند باندې مو 3 لوبې وبایلې، پر سریلانکا باندې مو دا د 3مه لوبه وبایلل، په متحده عربي اماراتو مو وبایللې. نو صرف لوبډله به په راشد خان باندې ولاړه وي یا په مجیب باندې ولاړه وي چې یو لوبغاړی نه ستاسو ټولې لوبډلې دغه حال وي. بیا هدف دومره زیات درته ټاکل سوی دی، احتیاط وکړئ. په لومړي سر کې رحمان الله ګربز ډیر زیات اطاعت کوي، خو بیا هم ویکټې له لاسه ورکړه. پیچ د بیټینګ لپاره بیا هم جوړ، خو بیا هم افغان لوبډلې د دې څخه سم استفاده ونه کړه او خپلې ویکټې ډېرې ژر له لاسه ورکړه. تلواریان وه، بیرته ولاړه، کرار هلته کښېنستل او افغان مینوال ډېر زیات خفه کړه. افغان مینوال په ساعتونو دې لوبې ته انتظار کوي، خپل کارونه پرېږدي، خپل کاروبارونه پرېږدي، تر څو دغه لوبه وګوري او خپل اتلان تشویق کړي، د بریا څخه خوند واخلي. دا چې یو خو بریا نسته، د بریا ترڅنګ بیا دغسې شرموونکې لوبې ترسره کوي چې د هر افغان د کرکټ څخه زړه ماتیږي او د کرکټ څخه بیزاره سي چې دا څنګه کرکټ دی. نو واقعا یوه ستره ماته مو وخوړل، ناکامه لوبه مو ترسره کړل، بالران، بیټسمینان، فیلډران ټول ناکامه سوه. نو دا چې راتلونکي لوبې نورې هم را روانې دي، یوه بله 500 ورځه لوبه هم ده. نو که دغسې لوبه ترسره کوئ، نو تاسو به په 500 ورځه سیریز کې کلین سویپ کیږي او د دې څخه وروسته چې بیا 100 ورځه سیریز ترسره کیږي، تر اوسه پورې معلومه نه ده چې افغان کرکټ بورډ به د دغه لوبو لپاره څنګه لوبډله ټاکي، د چا په خوښه به لوبډله ټاکل کیږي. ډیری وخت د غټو لوبغاړو د کرکټ بورډ د چارواکو په خوښه باندې لوبډله ټاکل کیږي، بیا بل هیواد ته استول کیږي. یو خو د کرکټ بورډ په لوبغاړو باندې لیګونه کم کړي. محمد نبي ساخیل، عظمت عمرزی او ګلبدین د بنګلادیش سره روان دي، ګربز او فاروقي د دوبۍ څخه را روان دي، نور احمد د ساوت افریقا څخه را روان دي، یا د نوین وزي انګلند ته، بیا به نوین د انګلند څخه را روان دي. کرکټ بورډ څو میاشتې وړاندې په 3 لوبغاړي فاروقي، مجیب او نوین باندې بندیز ولګوي، خو دغه څخه د یوه هفته تېرېدو څخه وروسته بیا په لوبغاړو
لوبغاړو باندې بندیز ختم کړ او دا هم وویل چې دوی به په محدودو لیګونو کې لوبیږي خو بیا هم دغه لوبغاړي مسلسل په لیګونو کې مصروفه دي نه تمریناتي کیمپس ته یو د شغرب څخه را روان یو د مغرب څخه را روان نو لوبډله په یو ځای باندې نه ده هره لوبډله چې د سیریز لپاره ځي ټول په یو ځای ځي هلته تمریناتي کیمپ ترسره کوي تر څو د هوا سره بلد سي د پیچونو سره بلد سي خو افغان لوبغاړي یو د یو لیګ سره رواني بل د بل لیګ سره رواني بل د بل لیګ سره رواني څوک د افغانستان څخه رواني نو لوبډله مو هیڅ په یو ځای باندې نه ځي نه تمریناتي کیمپ ته 15 لوبغاړو تمریناتي کیمپ کړی 10 لوبغاړو تمریناتي کیمپ نه کړی بیا لوبډله سره یو ځای سي چې نتیجې تاسو وینئ په ټیسټ لوبه کې مو یوازې 50 منډې هدف ټاکلی و او دا د نن مو بیا د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې 153 منډې جوړې کړې افغان لوبډله چې نن ډیره زیاته ناکامه شوه په 121 منډو کې 1 ویکټه وه او په 153 منډو کې 10 ویکټې له لاسه ورکړې